قدرمندو کتونکو دې وخت کې را سره کاکاجي ولاړ دی او کاکاجي نه د نوم تپوس کوو چې د هغوی نوم سي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاکاجي نوم دې څه دی؟ ګل محمد جي. ګل محمد. په دې باغ کې څه کوې؟ بس دې کې دا کار کوو، مزدوري کوو نو. ښه. او پردی دی باغ، پردی دی خو موږ مزدوري کوو. نو الوچو ته یې زړه کېږي چې کله ته الوچې را شوکې؟ او که نه ولې نه کېږي، او که نه موږ کو چې سم پې ځان دونی کوو چې بس سمه پته ولګي. او کاکاجي تاسو کور ته د دې نه الوچې وړئ؟ نو وړې به نه. نو دا تاسو وایي چې موږ مزدوران یو. نو خوري به نه. مزدوران خو یو، خو خوري خو به خوري که نه. او که ریټونه ډکوئ که شوکه کوئ څه کوئ؟ نه زه خو بس ناست یم یار، والله زه ناچاکه یم یار، ناچاکه یم. ټوله معامله مې دا ړنګه بړنګه ده، ټوله معامله مې ړنګه بړنګه ده. خیر دې وي. کمزوري ده که نه یار؟ نه. او کاکاجي د کوم وخت نه تاسو د مزدوریانې کوئ؟ یاره جي مونږ خو واړه هم دې کې لوی شو د ایوب خان د وختونه. ایوب خان بچي نه و. صحیح. هغه نه بس مزدوري ده کوو یار. نو هغه وخت کې مزدوري ښه وه په دې وخت کې؟ یاره جي بس الله دې رحم وکړي. یو الله خبردار دی چې ډېر لوی ذات دی. بس الله دې آیا صدر په سر راواچوي. ښه الله دې آیا پردو ساتلی کړي. او دا شان نازک وخت دی که نه قربان، چې الله دې پردو ساتلی کړي. بغیر د خالق نه بل څوک د پردې والا نشته. کاکاجي یو تپوس کومه دا زمونږ نوی نسل چې کم دی که نه، دا ینګ هلکان چې دي، نو دا ښه وو که نه مخکیني هلکان؟ مخکیني قربان. په څه وایي؟ بس هغوی ډېر به پرهیز کولو، الله نه به یره کوله، الله نه به یره کوله، او مونځ او دس به ډېر کولو. اوس خو د الله معافي وکړي، دا موبایل نه دي دې دنیا په سر مړه کړه. دې په سر ښایسته ښایسته خلک یې بېدینه کړه. مونځ نشته او دس نشته، کلام پاک نه رالي که نه. او همدا خپل کیسې ده، بس د خپلې مردۍ کار کوي، د خپلې مردۍ. د چا مني نه د خپل مشر مني، نه د مور مني، نه د پلار مني. نو دا معامله اوس خطا ده. ښه ده مونږ باندې ځکه عذابونه م الله مقرر کړي. نو کاکاجي څه نصیحت دی خلکو ته کې چې ټوله دنیا به دې ګوري، زه یم چې ستاسو خبره خلک په غور سره واوري، نو څه نصیحت دی؟ چې ډېر به د خیر خبرې وي، چې الله ټولو له خیر ورکړي، ټولو له خیر ورکړي سره زمونږ، او خدای د دې آفتونو طوفانونو نه په امان کړي. امین امین امین. ډېره زیاته مهرباني کاکاجي. او الله دې تاسو له ډېر خیر درکړي، چې تاسو دومره خواري کوئ. الله دې تاسو برکت درکړي، خیر دې درکړي، او الله دې د عذابونه مونږ نه په شا کړي. امین امین. الله دې حفاظت وکړي. الله دې بس حفاظت والا یو خالق دی، بل څوک نشته. او هغه نه به خیر غواړو، نو بس د هغه ټیمونه دي، مقرر ټیمونه دي، زمونږ په سر سترګو قبول دي. صحیح صحیح. ډېره زیاته مهرباني کاکاجي، خوشحاله اوسئ. قدرمندو کتونکو د کاکاجي خبرې مې واورېدې. یقین وکړه چې د انسان ژوند ورسره بدلېږي که دا خبرې مونږ خپلې کړي. خپل قربا صابر جان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ چې هر چېرته یې الله خوشحاله ساته، تل بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.